أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موږ تاسو د دوامو ویډیو د چننې ریکورډ کوو. موږ تاسو و دغه درود ابراهیمي وایي او موږ تاسو اللهم صل اللهم بارک ورته وایي. دلته ما درته کښلي دي په اخره قاعده کې چې موږ تاسو په اخره قاعده کې اخره دا معنا لري که موږ تاسو 2 رکعات لمونځ کوو خو یوه قاعده لري، که موږ تاسو 4 رکعات یا 3 رکعات لمونځ کوو خو بیا 2 قاعده لري. په اول کې موږ تاسو یوازې تشهود وایي یعنی اتحیات وایي، په اخره قاعده کې موږ تاسو درود وایي. درود شریف موږ تاسو وایي چې هغه په دې کې اللهم صل او اللهم بارک دواړه داخل دي. نو په دا خاطر باندې موږ خلک درود هم بولي او دې ته درود ابراهیمي هم وایي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو ټول سنتونه په لمانځه کې چې موږ تاسو تیر ویلي دي هغه ستاسو په یاد وي. دغه د اللهم صل او اللهم بارک ویل دا په اخري قاعده کې سنت دي. دغه په زرغونه خط ما درته کښلي دا مې هغه چې واجبات او سنتونه وي هغه مې درته ان شاء الله تعالی ما درته کښلي په دغه ځای کې. اوس براسو موږ تاسو تجوید ته ان شاء الله. الله دلته حمزه زور لري، دغه لام موږ تاسو چې زور ورسره جنګوو دلته موږ تاسو دغه لام دروند وایي. څنګه وایي؟ الله الله په ډکه خوله باندې 2 حرکت یې کشوو تیره زور دی باندې. دلته دا معنا لري چې دلته مد اصلي د الف دی دا باید 2 حرکت کش سي. الله ها په پیش د میم سره یو ځای کوو. هر وخت چې موږ تاسو ویلي وو چې په هر وخت په یو توري باندې شد راسي هغه توري 2 ویل کیږي. دلته نو دا معنا لري چې یو میم ورغندی لري او دا بل میم چې دی دا زور لري. نو دلته چې ها موږ د اول ساکن میم سره یو ځای کوو دلته موږ تاسو غوڼه کوو هم بیرته دا میم چې په زور وایو لکه دلته چې ما درته کښلي مه دا بیا په غوڼه کې نه راولو. داسې ګرد د شی باید په غوڼه کې رانسي هم داسې باید ونه وایو. دغه میم چې جلا په زور وایي دا پکښې ورک نسي د اواز. بیا یې درته وایم اللهم صاد د درنو تورو څخه دی، صاد په زور د لام سره یو ځای کوو، لام ژر په زیر پسې وایو شد دی. په هر د شد په توري کې یو توري 2 ویل کېږي، اول د ورغندې سره او دوهم په زیر سره. ورغندی معنی دا دی چې موږ تاسو اخوند چې راسره یې چې ورغندی نه پیژني سکون یا توري اول توري ساکن دی. څنګه وایي؟ صلی صلی دغه یو دانه زیر به نه راکشي صلی داسې بیا نه وایي دا غلط دی. اوږدېدن نسب پکښې فقط دا یو زیر دی صلی. عین په زور وایو د حمزه په اواز نه وایي عین. لام باندې زور دی د تیره زور دی. دلته دغه الف مقصوره دی دغه لام کشوي الف مقصوره. دلته موږ تاسو وایي چې مد اصلي د الف دی دغه لام باید 2 حرکات کش کو لا لا. میم په زور وایو مو. ح په زور د میم سره یو ځای کوو. اول میم د ح چې د میم سره موږ یو ځای کوو یا جنګوو مکمل لغونه پر کوو حم حم. بیرته میم په زور وایو مه محمد. دال باندې 2 زیرونه دي دلته د یرملون د تورو څخه واو راغلی دی. نو دغه چې یو زیر دی یو نون دی دغه نون په دغه واو کې مدغم سوی دی دلته شد ورکړی دی. څنګه وایو؟ محمد. د دال یو زیر اواز پیدا کوي. دغه نون چې یو زیر دی یو نون دی په تنوین کې دا نون په دغه واو کې مدغم کیږي چې دلته موږ تاسو ادغام ناقص جوړوو. په ادغام ناقص کې غوڼه د نون پاتېږي. موږ تاسو د یرملون 6 توري لرو چې په 4 کې لکه میم نون واو یا کې غوڼه پاتېږي او لام را باندې غوڼه نه کېږي چې هغه ته ادغام مطلق ویل کېږي. بیا یې راځو دغه ځای ته محمد و بیرته به په واو په زور وایست. موږ تاسو ویلي چې د شد توري 2 وار موږ وایي. یو وار مو غوڼه وکړله
دال مو په زیر د واو سره یو ځای کې محمد و تاسو ما ته وایي چې ولې ته زیر وایې په دې خاطر باندې زه درته وایم چې دغه یو زیر دی یو نون دی دغه نون په دا واو کې مدغم سوی دی بیا یې وایو محمد و عین په زور وایو عین لام باندې د تیره زور دی یا ولاړ زور دی دغه په اردو ته کړي زبر وایي دغه الف مقصوره ده دغه یا چې دا ټکی نه لري د الف مقصوره ده دغه لام که شوي دوه حرکته څنګه وایي علا دلته کوګوري دغه کوچنی مد به موږ تاسې بلی دغه مد علامه ده دغه مد علامه دلته مد منفصل دی دلته موږ تاسې د مد توري لرو او دلته دا بل توري په حمزه سره شروع سوی دی نو دلته مد منفصل موږ تاسې جوړو څنګه وایي علا حمزه باندې زور دی او تیره زور دی دوه حرکت که شو مد اصلي د الف په پښې کې دی خوله به پر خلاصه کوي علا لی دا لامبر نه راکش عالی داسې بیا نه وایي سکوندو علی میم په زور پیش وایو مو ح په زور د میم سره یو ځای کوو غوڼه کوو بیا بیرته میم بیا له غوڼې څخه په زور باندې وایو محمد دلته که ستاسې پام و دلته پر دال باندې دوه زیرونه و واو په پسې و موږ تاسې ول چې ادغام کوو مګر دلته پر دال باندې دوه زیرونه چې دلته کاف په پسې دي کاف د څه شي توري دی اخفا توري دی اوس نو موږ دغه دال چې په دوه زیرو کې یو زیر دی یو نه دی دغه نون موږ تاسې په غوڼه کې پټوو چې دې ته اخفا ویل کېږي په تجوید کې نو څنګه وایو محمد موږ تاسې مکمل که موږ تاسې وایو چې محمدین دا ژبه مو د تالو سره ټینګه وو موږ ته او که چیرې موږ تاسې اخفا کوو ژبه د تالو ته نه راوړو ژبه د تالو څخه لرې وساتئ نون په غوڼه کې پټ کړئ محمد کما کاف یو زور وایو کوشش وکړئ دا کوچنی کاف دی په خلاصه خوله ویل کېږي میم باندې زور دی الف مده دی میم کش کې دوه حرکته ما کما صاد زور لري لام شد لري صاد د درنو تورو څخه دی لام باندې شد دی اول صاد د لام سره جنګو بیا بیرته لام په زور د یا سره یو ځای کوو چې دلته مدلین جوړیږي تا په یو زور باندې وایو ولاړو یې نه څنګه وایي صلیت صاد د لام سره یو ځای کوو صل لام په زور د یا باندې یو سره یو ځای کوو چې دلته مدلین جوړیږي کشیده نسته په کښې کې په نرمي سره وایي صلیت دغه صاد به د سین په اواز نه وایاست سلیت په خلاصه لکه موږ تاسې چې یو چاته خاندو خوله به داسې نه جوړوي خوله به سره راټوله کوي صلیت تا په یوه حرکت باندې کوشش وکړئ چې کشه نه کوي عین په زور وایو دا توري موږ دلته ووایو په دغه ځای کې ستاسې ورته پامي لا عین په یوه زور وایو لام باندې تیره زور دی دوه حرکت که شو الف مقصوره دی دغه الف مقصوره دغه لام ولاړوي دلته چې هر وخت د مد د توري څخه وروسته بل توري په حمزه باندې شروع سي مد منفصل جوړیږي نو دغه لام څلور حرکت کش کی لا حمزه په زیر د با سره یو ځای کې با د قلقلیه توري دی اب دا د با دوهم اواز خپل جوړیږي که تاسې د با قلقله وکړئ اب او د با قلقله کوشش وکړئ چې شونډانو دواړه رامخته کړئ د شونډانو په لنده حصه کې وکړئ اب را باندې زور دی په را باندې تیره زور دی دوه حرکت یې کشي وو را دغه را که موږ تاسې دغسې وایو او که موږ داسې وایو چې را زور لري الف مده پسې وي دواړه یو شی دی اب را هی ها باندې زیر دی یا مده ده ها دوه حرکت راکش کی هی ما اب راهیم او را دلته درنه ویل کېږي دغه شي ته چې هم ستاسې پام یې ولې پر را باندې ما دا دلته نوشته کړه هر وخت که را زور ولري یا پیش ولري درنه ویل کېږي په ډکه خوله ویل کېږي اب
قلقله وکړه. را مو درنه کش کړه. هی هم په زیر باندې را کش کړل دوه حرکته. مد اصلي د یادي میم په یو زور باندې وایو غونه نست پکې کې م. ابراهیم ابراهیم. واو په یو زور باندې وایو و. عین په زور باندې الف. دلته په دغه ځای کې مد اصلي د الف دی. الف یا مقصوره ده دغه تیر زور دی او بل ټول په حمزه شروع کیږي. دلته مد منفصل جوړ دی. دا مو څو واره د لیو وای څو واره به نور وایو ان شاء الله تعالی. مشتاسي وعلى آلی همزه کش کې دوه حرکته د تیر زور دی باندې مد اصلي د الف دی. لام په زیر وایو لی. وعلى آلی همزه زیر لري. با ساکنه ده. دلته چې همزه مش په زیر د با سره یو ځای کوو یا جنګو دلته پر با باندې قلقله کېږي. اب را درنه کشو. را ها په زیر باندې د یا سره یو ځای کوو. هی م وعلى آل إبراهيم. هیم دغه به ح به نه وایست. ابراهیم نه دی. مشتاسي باید د ها او د ح درمنځ فرق وکړو. دغه ح یې نه وایو. ابراهیم. زما که رازان دي زه به ولاړه سم وبخښئ. ښه همزه په زیر د نون سره یې ځای کې په دغه ځای کې مشتاسي غونه لرو. ان نون په زور پسې وایست نه. ان نه کاف په زور پسې وایست که. ان نه که. ان نه که. ح لکه دلته چې ما لوړ درته وکړله دغه ح او دغه ح د منځ فرق دی. د دې اواز د سینې څخه راخیږي. دا چې موږ تاسې سترګۍ ها ورته وایو یا کوچنۍ ها ورته وایو او دغه ح په ستوني کې ورکیږي. څنګه وایي ح میم باندې زیر دی یا مده ده راکشه کې میم دوه حرکته. ح می دم ح می دم. اوس نو په دغه ځای کې موږ تاسې بیا ادغام لرو. پر دال باندې دوه پیښونه دي او دلته د یرملون د توري څخه میم راغلی. دغه چې یو پیښ دی یو نون دی دغه نون په دغه میم کې مدغم شوی دی. شد ورکړی دی. اوس نو د دال یو د اسانه طریقه ده. زه تاسو ته وایم چې دغسې وکړئ. د نون یو پیښ وبخښئ د دال یو پیښ استعمال کړئ. دم دم. اکثر خلک یې داسې وایي حمیدون. دا نونو هم ورسره وایي میم باندې هم غونه وکړي. هغه غلط دی. زما ښایستو خویندو څنګه وایي ح په زور وایو ح. میم په زیر راکشوو دوه حرکته می. دال دغه نون چې یو پیښ دی یو نون دی نون په میم کې مدغم شوی دی. دال په پیښ د میم سره وجنګوي مکمل غونه پر وکړي. دم بیرته میم په زور وایست م. حمیدم. جیم زیر لري یا ساکنه ده دوه حرکت راکش کی جی. او اوس نو دال دلته مشتاسي دریږو. عمومي صورت یې مشتاسي دغسې وایو. دلته طا د درېده مطلق دی باندې دلته چې مشتاسي ودرېږو بیا یې څنګه وایو. مشتاسي بیا دا دال په دواړو پیښو باندې نه وایو. دغه دوه پیښو باندې نه وایي. بیا دال مشتاسي په وړغندي باندې وایو. نو څنګه وایو جید. دال د قلقلې توری دی. حمید مجید. د دال قلقله به واضح کی. کوشش وکړئ چې د جیم حمید مجید دا رقم یې ونه وایست. دغه دال په دال باندې قلقله کوي. څنګه وایو حمید مجید. الحمدلله په دغه ځای کې چې موږ تاسې اللهم بارک وایو ډېر توري سره یو رقم دی چې ویډیو اوږده نه شي زه بیا لنډ لنډ درته تشریح کوم. حمزه په زور د لام د اسم جلاله د لام سره یو ځای کوو. اسم جلاله لام په ډکه خوله دوه حرکته کشوو. الله الله. ها په پیش د میم سره یو ځای کوي. میم بیرته ها چې په پیش د میم سره جنګوي یا یو ځای کوي مکمل غونه پر وکړئ. میم بیرته په زور باندې بې غونې ووایست. اللهم
م اوږده ویسې م. با په زور لري، الف مده دي، دوه حرکت کش کی با. را په زیر د کاف سره یو ځای کې پر کاف باندې همس وکړي، باریک. دغه د کاف چې موږ تاسې همس پر کوو، د خولې څخه مو د تیره هوا راوځي او یو رقم اواز جوړي، ستاسو ورته پام وي. باریک اللهم باریک. عین په زور وایي ع. لام کشو دوه حرکت ع لا. ستاسو پام وي دلته موږ څلور حرکت کشوي. ولې مو کشوي؟ په دې خاطر چې بل توري په حمزه شروع کېدی مد منفصل جوړېږي، مګر دلته بل توري په حمزه نه شروع کېږي، په میم شروع کېږي. نو په دغه خاطر دغه لام دوه حرکت کشو، دغه یا الف مقصوره دي، دا لام په دوه حرکت په کشو. ع لا ع لا. میم په پیش وایو مو. ح په زور د میم سره یو ځای کوو، مکمله غونه کوو. مو هم. میم په زور وایو م. دال باندې دوه زیرونه دي، واو د ادغام توری دی، لکه در مخه چې مو کوي بیا ادغام کوو. دغه نون په دا واو کې مدغم شوی دی، دلته یې شد وکړي. اوس نو د دال یو زیر چې تاسې استعمال کوئ دا یې اسانه طریقه ده، اواز ښایسته جوړېږي. زه درته وایم څنګه. ع لا محمد دیو. دا غونه د نون ده، د تنوین نون نه دی، دا غونه ده. دلته ادغام ناقص دی، غونه پکښې کې پاته ده. څنګه وایو؟ یا ادغام د غونې سره دی. په هر رقم چې ستاسې ښه زده کېږي، ادغام دوه ډوله دی، یو د غونې سره دی، یو بې غونې دی. یا ادغام دوه ډوله دی، یو ناقص دی، یو تام دی. تام پر لام او پر را باندې دی، یا بې غونې ادغام پر لام او پر را باندې دی. مګر پر دغه څلور توري چې ما درته ویل چې میم نون واو یا باندې که غونه پکښې کې ده، دې ته ادغام ناقص وایي، او یا ادغام د غونې سره دي. دا ټول خبرې یو رقم دي. سیده رقم چې تاسې اورېدلي دي، زده کړي مو دي، هغسې دي. محمد و بیرته به واو به ژر په زور پسې وایست. محمد و عین به په زور وایست. لام بیا دلته پر لام باندې تیره زور دی، که تاسو وګورئ د علامه ده. ولې د علامه ورکړه؟ په دې خاطر چې دا بل توري په حمزه شروع کېږي، نو دلته مد منفصل جوړېږي. وعلا څلور حرکت کشکي لام. آلی حمزه به دوه حرکت کشکي. آلی لام به نه کشوي. آلی میم په پیش وایو مو. ح په د میم سره یو ځای کوو، مکمله غونه په کوو. هم میم په زور وایو م. دال باندې دوه زیرونه دي، دلته موږ تاسې در مخه تشریح کوي په دغه ځای کې. دلته دوه زیرونه دي، کاف په پسې دي، کاف د اخفا د توري څخه دی. نون موږ تاسې اخفا کوو، د تنوین نون چې یو زیر دی یو نون دی. تنوین و دوه زوره دوه زیره دوه پیښو ته وایي. آل محمد ژبه تالو ته مه راوړي، دغه نون اخفا کوي، پټ کوي، په غونه کې پټ کوي. کاف په زوره وایو که. میم باندې زور دی، الف مده دی ما. که ما. با باندې زور دی، الف مده دی با. دو حرکت کشو، مد اصلي د الف دی. را په زور د کاف سره یو ځای کوو، پر کاف باندې همس دی، او تا په یو زور باندې وایو. اوس دا ټوله توري وایو. بارک ته. کما بارک. د کاف همس اواز، دا کاف او تا چې موږ تاسې همس کوو، یو رقم تیره اواز کوي. بارک ته. بارک ته. تا په اوږدونه په یوه زور وایو. عین په زور وایو. لام باندې تیره زور دی، الف مده دی، بل توري په حمزه شروع شوی دی، مد منفصل دی. لام څلور حرکت کشو، دا مو څو وار ووایه. علا حمزه باندې زیر دی، با باندې ورغندی دی. دلته چې با ساکنه ده باید قلقله وکړي. اب اب دا دوهم اواز د قلقلې دی. اب داسې بیا نه اب د زور اواز به نه ورکوي. اب را باندې تیره زور دی، دا د معنا لري چې زور دی مخته الف دی، یعنی دوه حرکته موږ را کشو. اب را اب را را درنه کش کی. ها باندې زیر دی یا مده ده، دوه حرکت را کش کی. هی
په خلاص خوله باندې ستونی خلاص وي، خوله خلاص وي، دغه سترګې ها یا دغه کوچنی ها چې موږ تاسې وایو هی م میم به نه کشوي م ابراهیم ابراهیم واو په زور وایو و عین په زور وایو ع لام څلور حرکت کشو مد منفصل دی موږ تاسې څو واره تشریح کوي پر لام باندې تیر زور دی دغه الف مقصوره دی دا لام دوه حرکته په الف مقصوره باندې کشو وعلى اوس نو چې څلور حرکت کشو سبب دغه حمزه دی وعلى حمزه دوه حرکت کش کی تیر زور دی مد اصلي د الف په کې دی الی وعلى آلی حمزه په زیر د با سره یوځای کې پر با باندې قلقله وکړي اب وعلى آلی اب پر با مکمل قلقله وکړي اب را درنه کش کې را هی م ابراهیم څو واره مې دا توري تشریح کړی دي راوسو دا بل توري ته حمزه په زیر د نون سره یو ځای کې مکمل غونه وکړي ان بیرته به نون په چابک په زور پسې وایست نه ان نه که کاف په زور پسې وایست ان نه که ان نه که ح د هې په رقم یې نه وایو ستاسې پامې دغه ها په خلاص خوله ویل کېږي د سینې چې اواز راوځي د دغه اواز باید ور نکو د دغه ها اواز باید ور نکو دا ح ده حمیدم دا مې دلته دا دواړه توري تشریح کړي زه بیا یې درته تشریح کوم ح په زور وایو میم باندې زیر دی یا مده ده دوه حرکت یې راکش کړي حمیدم پر دال باندې دوه پیښونه دي میم د یرملون د تورو څخه وروسته راغلي دلته موږ تاسې ادغام کوو ادغام د غونې سره کوو څنګه وایو نو دغه دال چې دوه پیښونه دي یو پیښ دی یو نون دی نون یې دلته مدغم سوی دی په میم کې څنګه وایو حمیدم دال په یوه پیښ دم میم په زور وایست م جیم باندې زیر دی یا مده د دوه حرکت یې راکش کړي جی اوس نو دلته موږ تاسې درېږو دال باندې قلقله کوو جید حمید مجید حمید مجید الحمدلله دا اوس موږ تاسې د درود شریف تجوید اوس وینه په معنا ووایو انشاءالله ستاسې پام وي چې موږ ویل چې په اخري قاعده کې درود شریف ویل سنت دي ښه اللهم یا الله صلی رحمت نازل کړه علی په محمد صلی الله علیه وسلم و او علی آلی او په کورنۍ او د ده په اهل باندې موږ تاسې اهل ووایو او د ده په آل باندې آل کورنۍ ته وایي او د ده په آل باندې محمدین او په آل یا په کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم کما لکه څرنګه چې دلته ما په شنه خط درته کښل دي کما لکه څرنګه چې صلیت لام دوه واره وایي شد خلاص و تا رحمت نازل کړی دی علی په ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې و او علی او په وعلى آل او په کورنۍ د ابراهیم علیه السلام باندې انک بشک ته حمیدون د صفت وړیه ته صفت سویه یا الله ټول صفتونه ستا دپاره دي دم حمید مجید او ته د صفت وړیه او ډېر لویه یا الله
بخي ډیره ماشاءالله اسانه معنی ده چې یا الله ته رحمت نازل کا پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او پر کورنۍ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لکه څنګه چې تا نازل کړی دی رحمت پر ابراهیم علیه السلام او پر کورنۍ او پر اولاده د ابراهیم علیه السلام باندې بشک ان دا معنا بشک ته حمیدون د صفت وړیه صفت سویه ټول صفتونه پتا کې دي یا الله مجید او ته ډیر ډیر لوی یا الله لوی ستاد راځو دلته اللهم یا الله بارک برکت نازل کړه علی محمد پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او پر کورنۍ او پر آل یا پر اهل د محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما لکه څرنګه چې بارکته تا برکت نازل کړی وو علی پر یا په ابراهیم علیه السلام باندې و علی آل ابراهیم او پر اهل پر کورنۍ د ابراهیم علیه السلام باندې انک بشکته حمید مجید بشکته د صفت وړیه صفت ټول صفتونه ستا دپاره دي یا الله او مجید یې ډېر لوی یې ډېر بزرګ یې یا الله ټوله لویي ستا سره ښایي ته ټولو ته لوی یې یا الله په هر کار کې ستا لویي ده نو دغه و زموږ تاسې درود شریف الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي په دغه هفته کې څو واره دا ویډیو واورئ کوشش وکړئ چې درانه توري درانه ووایاست د میم غونې وکړئ لکه ما چې درته تشریح کړله بله هفته بیا په ګروپ کې انشاءالله تعالی بیا سره تکرار کړو سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین